سلام دوستانو، نن هغه ملګري چې د هغې منی ډیره کمزوري وي، جراثیم پکې هم نه وي او ورنږدې کېدو سره خلاصیږي یا یې شی د سره اوچتیږي نه. که تاسو زموږ په چینل نوی او د جنسي علم ترلاسه کول غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ورسره هم دباو کړئ. شکریه. نن درته یو داسې نسخه در کومه چې د چا منی ډیره نری وي او سرعت انزال ورته وي، وردننه کېدو سره خلاصیږي، یې وردننه کولم نشي او یې نفس چې دی د سره پاسي نه او جراثیم هم کمزوري وي. د دې ټولو دپاره آل ان ون یو څیز دی، ډېر ارزان دی، زبردست استعمال دی، په قیمت پسې مه ځه. کو دغه نه خبر شوې د خصوصیاتو نه نو بې قیمته به یې والې، انمول شیز دی، په زرګونو کې به یې بیا والې. تا ته کېدی شي اسې میلو شي او یا درته په 100 روپۍ میلو شي. هغې ته موږ مړغونې وایو چې هغې ته په پنساریان کنډیاري هم وایي او کټای خرد ورته هم وایي. دکه مړغونې به تاسو والې او داسې د چاولو دا غټې چمچې داسې به یو 2 پیو کې واچوئ او پی به ښه اویه شوی. چې پی اویه شیږي بیا یخ شي، بس ماسخوتن به د دې دکه پیس کې مړغونې به بیا غورځوئ، لږ غونته تراخه به وي، خیر دې ځان ته پکې چیني یا شات اچوئ، خو زبردست استعمال دی. 2 ورځې چې استعمال کې نو تا ته به د خپل طاقت پته ولګي. او د جراثیمو دپاره پوره 2 میاشتې استعمال که بیا لاړ شي خپل ټیسټ وکړه چې ډاکټر درته ونه وایي چې بالکل 100% سړی او بچي به دی انشاءالله کو الله غوښته کېږي نو بس دا چینل به زه بند کړم. زبردست کار پکې ښي، استعمال یې کړئ. کو بیا هم ستاسو خبره یي څه تپوس یي تاسو موږ ته کمنټ کې کولی شئ، تاسو ته به د خپل سوال جواب ضرور ملاویږي. موږ ته اجازت راکړئ، کو په چینل نوی سبسکرایب کړئ. د لوی الله فامان.